افغانستان کې د ښځینه‌وو د تحصیل ځنډېدو اعلان سخت غبرګونونه وپارول. د لوړو زده کړو وزارت ضیاءالله هاشمي نن په خپلې ټویټر پاڼې لیکلي د هیواد ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته خبر ورکول کیږي چې د 1443 هجري قمري کال د کابینې د 28مې ګڼې مصوبې پریکړې له مخې 79 تحصیل هم تر امر ثاني پورې معطل شو. دی وايي پوهنتونونه دې په دې اړه بیړنی اقدام وکړي. هغه رسنیو ته دغه خبر د تایید ترڅنګ د مکتوب کاپي هم استولې ده. د یادولو ده چې افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو لپاره ښوونځي هم تر امر ثاني پورې تړل شوي دي. د سرپرست حکومت یادې پریکړې په خواله رسنیو د ګڼو افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي. د مخکني ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وایي دا یوه خواشینونکې پریکړه ده. هغه زیاته کړې چې دغه پریکړه به خلک لا پسې زړه تورن، ناهیلي او خوابدي کړي. امرخیل ویل چې وخت بیرته نه راګرځي او چې تیر شو نو بیا جبران ناممکن دی. د هغه په خبره له یوې خوا د نجونو په مخ د ښوونځیو تړل او له بلې خوا دا بد خبر له هیڅ مسؤل حکومت سره نه ښایي. د هیواد وتلي لیکوال دوست محمد دوست لیکلي څه ووایو همدا کفایت کوي چې ژوندي یو. موږ د نجونو په تعلیم او تحصیل څه کوو؟ شکر دی ګاونډ کې مو پریمانه ډاکټرانې او تعلیم یافته میرمنې شته. د سیاسي چارو شنونکي قاضي نجیب الله جامع وایي د یوه مسلمان او افغان په توګه د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه چې افغان پیغلې تر امر تباهي یا امر ثاني پورې پوهنتونونو ته نشي تللی په کلکه غندم او د افغانستان د پرمختګ پر خلاف یې بولم. د زیاته کړې موږ شاتګ نه کوو، موږ د ډبرې زمانې ته نه ګرځو او موږ د افغانستان پر هویت دا ډول بدرنګي نشو زغملی. د ښځو د چارو فعالې مریم امرخیل لیکلي باور وکړئ د نړۍ په تاریخ کې به هیڅ چا د خپلې ټولنې په ښځو دومره ریشخند نه وي وهلی څومره چې حاکمې ډلې دا یو نیم کال د افغان نجونو په تعلیمي بهیر په افغان لوڼو ملنډې پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي شفیع اعظم هم بیا ویلي خدایا ته مو هغو حریفانو ته مه شرموه چې همدې کابل کې مو ورسره ستا د دین او نظام پر سر حتی دښمني پولې ماتې کړې. د سرپرست حکومت کلک ملاتړي ستر جنرال مبین وایي هیواده خدای په امان الله دې مل شه. لیکوالې شفیقي خپلواک بیا دا ټپه خپره کړې و به نه وینې خیرونه د وړو پریښتو اخلي آزارونه.